إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول کېدو او دا غیده مبارکه سلسله شروع وا چې باغی کې منګه اخرنی بیانونو کې واقعه د هجرت بیان کړي و او څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت کو د مکې نه مدینې ته او د مدینې حالات سو هغه موږ بیان کړو تفصیلا. بیا دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حالات مقابله څنګه وکړه او زمونږ پیغمبر هغه او خيار انسان چې په سیرت کې د بشر خيار انسان نه ملوي، نو د هر قسمه حالاتو چې هغه به سره مخ شو نو د غیبه د الله په توفیق سره مقابله کوله او د مسلمان شان دی. په حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم وی استعن بالله ولا تعجز، د الله نه مرسته غواړه په الله توکل وکړه او کمزوري کېږه ما، ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، او دا قصې پرېږده کما داسې کړی وی داسې به وی او کما داسې کړی وی داسې به وی. تېر شوي خبرې پرېږده، تقدیر مسلې، خو مستقبل کې مه کمزوري کېږه او خدای ساته چې مرسته د الله نه غواړه او توکل په هغه باندې کوه. نو مسلمان کمزورې نه وي، ځکه یو حدیث کې دا راځي چې المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوي مسلمان د کمزوري نه غوره دی اگر که دوانو کې خیر پروت دی. یو حدیث کې دا راځي چې اوچت لاس د لاندینی لاس نه غوره دی. نو مؤمن به په هر حال کې دفاع کوي د حالاتو او د هغې سره مقابله کوي، کمزوری کېږي به نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم کې یو حل دا راوایستو د دې مسلې چې ورورولي قایم کړه د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې. نو د هر یو مهاجر سره یو انصاری، د هر انصاری سره یو مهاجر، نو دې بلې د خپل ورور خیال ساتي چې هغه د مکې نه راغلی، خصوصا هغوی د مدینې په حالاتو باندې ډېر نه دي پوهه او نه د هغې نه ډېر واقف دي. نو ځکه لازم ده چې د دوی سره یو ملګری وي د دې علاقې. بیا هغوی چې کومې قربانیانې ورکړي د هغې بیا تپوس مه کوه. نو خلک وایي که نه پښتو کې متل وي د یو لاس نه پړق نه خیجي، د یو لاس نه پړق نه خیجي. که دا دې طرف ته اوچت مسلمانان دي او مینهناک خلک دي، نه هغه هم د چا نه څه کم نه دي، هغه هم اوچت مؤمنان او مینهناک خلک دي. نو الله سبحانه وتعالی دې مهاجرینو لم داسې ملګري ورکړو چې هغه ناشنا ملګري وو، ناشنا وروڼه وو چې هغه دغه انصار وو چې د هغوی هغه بعض قربانۍ ته ما اشاره به تېر شوي او په آخرني درس کې کړې وه او په هغې کې مشهوره واقعه د امام بخاري رحمه الله چې کوم راوړې وه د سعد ابن الربيع او د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما، د هغوی دواړو په منځ کې راغلې وه چې څنګه د دوی په منځ کې ورورولي وه او څنګه سعد ابن الربيع دته د مال د تقسیمولو پیشکش وکړو چې زه به دا مال تقسیم کړم تا سره، اوس دې پورې نه چې زما به دوه ښځو کې یو طلاق کړم هغه به ستا شي، هغه به ته واده کړې.
او دغه شان عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سیرت مختصر اشاره هغه من کړی و. که تاسو یاد یې نو موږ دا خبرم کړی و چې مسجد نبوي جوړ شو. مسجد نبوي کې یو ځای و چې هغې ته به صفه ویله کېده او دلته به کمزوري مسلمانان، کمزورو نه مراد چې مالی حالات به کمزوري و، هغوی به دلته اوسېدو. نو دم یو قدم و چې اوچت کړی شو په هغه ټایم کې، ځکه چې بعض داسې و چې د هغو ځایونه لا نه وو او غریبانانو د خرچ خوراک بالکل وسې نه رسېدو، نو هغوی به په دغه صوفه کې اوسېدو د رسول سلم د جومات په دې اخرنۍ حصه کې، او دغو ته اهل الصفه ویلی کېږي. د دې نه مخکې چې د صوفي والا څه حالاتو، دا خبره یاده ساتئ چې نن سبا چې کوم صوفیه دي دوی وایي چې زمونږ نسبت دغه خلکو ته کېږي، نو هغه هم داسې خلک چې آخرت والو دنیا ورسره نه وه، موږ هم دغه یو. نو نسبت خو خلک هر چا ته کوي، نسبت خو خلک هر چا ته کوي، نو هر نسبت خو رښتیا نه وي که نه. داسې خو یهود و نصارا هم وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په لار روان یو او هغه زموږ نیکه دی، نو څه کوو اوس دا ورسره ومنو چې او تاسو د هغه په لار روان یې؟ دا مسلمانان ټول وایي نه موږ د پیغمبر په لاره یو، یو پکې دا ویلي چې زه د پیغمبر په لار نه یم، ټول وایي موږ د پیغمبر په لاره یو، خو ډېر پکې د پیغمبر په لاره نه دي. نسبت خو خلک کوي، نو دا غلط نسبت دی او غالبا دا زمونږ د زمانې د صوفي چې څومره دي دا په شرکیاتو کې اخته دي. بهرحال دغه جدا بحث ته انشاءالله هغې له به چې د ورځ جدا موضوع ورکوو د تصوف او د صوفیانو حقیقت، هغه به انشاءالله بیانوو. زما په زړه کې پخه اراده ده او عزم دی چې دې موضوع له به زه وخت ورکوم، ځکه چې دا د نن سبا یو فتنه ده او د نن سبا غټه موضوع ده، خصوصا زموږ په ملکونو کې. حاصل د خبرې دا دی دا کوم چې نن سبا تصوف چلیږي دا په شریعت کې نشته، دا حاصل دی. لنډه خبره ده، نن سبا چې کوم تصوف دی دا په شریعت کې نشته. دا اهل صوفه او په جومات کې اوسېدو، نو دې نه یو دویمه مسله ثابته شوه چې جومات کې اوسېده او خوب کول جایز دي، خصوصا د هغه کس دپاره چې هغه غریب یو ځای نه وي. دا بعض خلک چې دا خبره کوي چې جومات کې خوب ناروا دی، نو دوی سره په دې باندې څه دلیل نشته، بلکې دلیل د دوی په مقابله کې دی. او وی کېدای شي په ده باندې غسل واوړي، والي وړي څه چلو شو، غسل پې لازم شي، دا څه غټه خبره ده، خو انسان دی. بعض وی دوی به بیا خبرې کوي دنیوي، نو دنیوي خبرې کله نه کله په جومات کې د جایز دي چې عادت انسان نه جوړي، عادت انسان نه جوړي. او که چېرته دنیوي خبره وکړه بغیر د دې نه چې تجارت کوي، ځکه دا حرام دی په جومات کې، خو عام دي چې خبره ده جایز ده، هېڅ خبره دی کې نشته. صحابه کرام مبارک راځي چې هغوی به د رسول صلی په جومات کې ناستو، د جاهلیت د زمانې خبرې به رایادولې، نو وبه یې خاندل. بیا دې نه دا ثابته شوه چې دنیوي خبرې هم په جومات کې جایز دي، خو شرط پکې دی چې دې نه انسان عادت نه جوړي، او بله ده چې که څوک عبادت کوي چې هغه پې نه تنګوي او د جومات بې ادبي پکې ونه شي، د دې خیال ساتل پکار دي. د اهل صفه والا موتسو کې چې مدینه کې حالات څه وو خو مخکې، خو هغه وخت کې کمزوري شو چې کله د بهر نه د هغوی سره تجارتي لین دین هغه بند کړی شو، نو د مدینې والا خپل حالات کمزوري شو، بیا دومره کسان پې د بهر نه راغلي، نو د هغې دپاره هغوی ډېرې طریقې جوړې کړې. یوه طریقه دا شوه د دې حالاتو نه مقابلې، یوه طریقه دا ده چې دغه ځای کې په جومات کې یو ځای خاص کړی شو، او په دې کې به دا غریبانان، فقرا، صحابه کرام دا ټولو به کېناستو، خصوصا مهاجرین، او د بهر نه به چې کوم خلک راتلو، لکه ابو هریره رضی الله عنه سره د هغه د قومه
او نور دي سي غریبانه خلک راغلي دي په دغه ځای کې اوسېدو او کله کله به دې شو چې یو قوم باندې به قحط راغی حالات به ډېر خراب شو رابلو پر رسول صلی الله علیه وسلم پس نو هغه به ورته په دغه ځای کې د اوسېدو وو بیا به د هغوی د دې مسلې دپاره یو حل کتو او داسې داسې یو څو کسان نه وو چې دا دوه درې کسان دغه ځای کې ناست وو یا لس پنځلس ناست وو بلکې دا مشهوره شوه په دې باندې چې دلته میلمانه هم اوسېږي غریبانان او فقیران پکې هم اوسېږي او را به شي د سیرت په بعض درسونو کې چې یو پیر په یو پیر دی کې 300 کسان هم راغلي دي را جمع شوي 300 کسان هم دغه ځای ته راغلي دي خو اولني کسان چې په صوفه کې پاتې شوي دي هغه مهاجرین دي او ځکه دې ته ویل کېږي صفة المهاجرین مهاجرین نوم ورکړی شوی دی اگر که انصارو کې هم بعض کسان په دې کې وو یا د نورو قبیلو نه خلک راغلي وو د نورو علاقو نه هغه پکې اوسېدو خو اولني کسان پکې دوی وو اولني کسان پکې دوی وو او د انصارو د هر ادا نظر شو او کومه قرباني به د هغوی یادو په دې انصارو کې داسې صحابه کرام وو چې د هغوی خپل کورونه وو خپل مالونه وو خو دوی سره به شپې کولې د دې دپاره چې دوی ته احساس ونه شي د دې چې زموږ کورونه نشتي زموږ سره څوک نشتي نو خپل کورونه به یې پرېښودي او د دوی سره به پراته وو د دوی سره به ناست وو ډوډۍ چې به یې خوړه ښځې به وله روټۍ راوویستو نو هغه به یې د ځان سره راواغېسته او صوفې له به راغی هلته به کېناستو د ملګرو سره به یو ځای روټۍ وخوړه او په هغو کې یو مشهور کعب ابن مالک الانصاري رضی الله عنه کعب بن مالک الانصاري کعب بن مالک خو پېژنې مشهور صحابي دی نو دیم د اصحاب صفه وله سره پاتې کېدو د غربت او د فقیرۍ د لاسه نه او نه دې د لاسه چې د کور نه ښه کور و ښه مالداره انسان و او واقعه کې که تاسو ته یاد وي نو دی ویلي دي زما سره سورلۍ هم ډېرې وې باغونه مې هم نو دا ښه مالداره سره و هلته یې څه کول د دې غریبانو سره به پروت دې لاسې چې ته دوی دا ونه وایي چېرې موږ یې پرېښودي او دوی په کورونو کې ناست دي او دا د مسلمان خو شان دی خو د اوچت انسان چې ښه تربیت یې شوی ده د هغه طریقه هم ده چې دې میلمه یوازې نه پرېږدي دا اوس مهاجرین راغلي د الله د دین دپاره یې ځمکه پرېښودې نور د هغوی هم کورونه شتي د هغوی هم ځمکې شتي نو چې د الله د دین دپاره دومره قرباني ورکړې دومره اوچت انسانان دي نو موږ به هم د دوی سره د شپې دلته وتېروو نو به وکړي یو کعب رضی الله عنه دا اهل صفه ولا معمولی خلک نه دي ګورئ په دوی کې بعض هغه کسان دي چې هغه د مجاهدینو امیران دي او مشران دي لکه په دوی کې یو دی حارث بن النعمان الانصاري رضی الله عنه د ده مبارک یو روایت دام دی کېدای شي ما چې ته یو پیر دوه بیان کړی یم چې رسول صلی الله علیه وسلم وی زه جنت ته ننوتم نو هلته مې تلاوت واورېدو فسمعت قراءه چا د قرآن تلاوت کو په دې جنت کې وی ما تپوس وکړو چې دا څوک ته ما ته وویلی شو چې حارثه ابن النعمان رضی الله عنه دا هغه نو رسول صلی الله علیه وسلم وجه بیان کړه د خپل مور سره به ډېر زیات ښه کول او د هغې ډېر تابعدارو نو رسول صلی الله علیه وسلم وی څوک چې د مور پلار سره ښه کوي هغه دغه ځای ته رسي څوک چې د مور پلار سره ښه کوي هغه دغه ځای ته رسي څوک چې د مور پلار سره ښه کوي هغه دغه ځای ته رسي د اوچت انسان حارثه رضی الله عنه دیم په اهل صفه کې و خباس پکې هغه دي چې شهیدان شوي دي په احد کې لکه حنظله رضی الله عنه دیم ګوره صفه کې و په دې صفه کې به پروت و دغه شان په دوی کې بعض کسان په حدیبیه کې شهیدان شوي دي بعض په تبوک کې لکه ذوالبجادین هلته شهید شوی دی بعض د یمامه په جنګ کې شهیدان شوي دي الغرض دلته چې کوم پراته وو رهبانا باللیل و فرسانا بالنهار د شپې به عبادتونه کول او د ورځې به جهادونه کول هغو دغه ځای کې دې خوبونو ته نه وو پراته او نه ډوډۍ ګانو ته پراته وو د رسول صلی الله علیه وسلم نه علم کو او
د رسول صلی الله علیه وسلم نه دین زده کو دغه مدرسې کې پراته او د چا په ازمکه باندې چې دا مدرسو د چا په علاقه کې جوړ هغه به اوچت انسانان ولذین تبوؤوا الدار والایمان تیر شي درس کې ما غایتونه بیان کړو د انصار او صفات ما بیان کړو هغه به دوی ډیر خیر ساتو او دې کې دا مسله ده ساتي کچې تاسو علاقه کې مدرسې جامعي باغی کې د دین زده کولو لپاره خلک را جمع کیږي نو په وی باندې خرچه کوا او چې خرچه وکړي نو هغه بیا پټه ساته دا ادب زده کوي اولنې ادب په دې باندې خرچه کوا نو دویم ادب دا خرچه بیا پټه ساته زمونږ مدرسې او زمونږ جامعي زه په ټولو باندې اکثر چې کوم مشهوري باغی ګرځېدلې موتله دغه حالات چې ما به دا بعضو د کمرې ولیدو د حالات مې ولید ډېر سخت په دین باندې مین خلک دي دغه چې دومره سختو حالاتو کې دوی دین زده کوي او بیا خصوصا دغه علما مولوي صاحب خو مدرسې چلی مزي دي ته به کور کې درې بچي نشي ساتلی ټول ورځ چې څوک ملو شي ښځه کته او ښځه بره بچي کته او بچي بره درې بچو پوځ له راوستی او یو سړی 200 کسانو ته دین ښیي ته د مزي وکړي او د دې دلاسه ته چې مزي وکړي چې بلوز دی ول 100 روپۍ ورکړي په چاند کې ستا په 100 روپۍ مزي وکړي ما ته پته د حالات دی استاد تنخواه 15000 روپۍ 15000 روپۍ ته په ورځ کې خوري ته په ورځ کې خوري ستا بچي په هفته کې خوري سکول چې کوم ځای هغوی له ته ورکې او 15000 روپۍ د عالم تنخواه بیا هم ناسې ته د دین ښیي د تندې د ښکلولو دی بچي دي ښځې ده کور دی بیل دی بیماری ده غم خادي ده او 15000 روپۍ او که چېرته ویني چې ځان له سبزي راغستې او یاره بس مزي وکړي دوی دا د افسوس خبره ده زما استاد لپاره زما دې خبرې ته به کولاو کوي وای ورئ او که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي د دې لپاره نه یم ناست چې تا خوشحاله کړم دلته ډېرو مولیانو ډېر خلک په باطله باندې خوشحاله کړي دي اوس موږ هغه حق چې ورته بیانوو چې موږ هغه حق ته باطل ویلی کېږي د دې دلاسې چې مولیانو په باطل ویلو باندې خوشحاله کړي ډېر د افسوس خبره زما استاد لپاره دا ده چې زما استاد په کلي کې جومات او مدرسې او د دې جومات لپاره پیسې غوښتل کېږي د بلې علاقې نه بیا دا خو پرېږده چې پیسې غوښتل کېږي د بل ملک والو نه یو مدرسه او په کلي کې د کلي څه مدرسې د کلي مدرسه ماته معلومه څو کسه یو خو دې چې ښار کې هغې له خرچه ډېر کلي څه مدرسې 2 کمرې 3 کمرې د دوی بل دغه دنه 30 کسان دي 30 طالبان دي او 15 به طالبات دي دوی تنخواه د ټول کلی نشي ورکولې د کلی لپاره د کلی والو لپاره د زمکې د خېټه د زمکې املا نه غوړه والله چې ول د زمکې د خېټه غوړه چې د الله دین ته کسان پراته دي ته د ویلو لپاره خرچه نشي کولای او چې وی کینو بیا راغلو پلانې راغلو ورمکړه ولا دومره راغلو پلانې ما وی جواله سلو په والا دی پیر دا سخت د خبرې طبيعت خرابې زمون کا او یو چې زبالته ومه پاکستان کې یو د جمعې په منځ کې به د ټوکې رواغه سو ګرځو به د صفونو کې زما د زړه به یو الله خبرو او مې چې پاسمو په دې سپیکر کې د ټول کلو والو ته خبرو کې چې مړه تاسو وایي چې موږ په دین مې نیو ستاسو په جمعات کې ټوکې ګرځولې کېږي او غیر تاسو روپۍ 2 روپۍ اچوي دا ستاسو د الله سره تجارت ته خپل کور ته دی ګور روخام پکې لګي په سعودي عرب کې چې په لار کې وسپنه د ملاویږي هغه بیلټی کې ښه دروازې بیلټی کې ښه کمبلي بیلټی کې څه شي دی پرې نه خودو او د الله د کور د پاره ته ټوکې راغستې د هغې ته کړنګ 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 روپۍ 2 روپۍ وراچې او بیا وروسته دا مو وایې روپۍ پسې چې دا مولیان نه مړېږي د مدرسو والا نه مړېږي د جومات والا نه مړېږي د الله نه حیا پکار د الله بندګانو
دا خو الله دین مسله ده جمعات خو الله کور دی مدرسه کې د الله دین ذکر کی دا خو د قرآن او د حدیث خبره په دې باندې زما وسه خرچي دغه حال تیار دین مخوخته تیار مسلې مخوخي او کچته دې معمولی امتحان راوستو به پته ولګي به وختارم نشي د زبط ګماني نه کوم د حقیقت ویم دې شنه کیږي ها که زه غلط ما ته سو کوی زه یو جمعات باندې تیر شوم او پیر کلی کوم نو د جمعات د دې یو طرف دا ګوټ چې دی دا مکمل دي سره ولیدل او غسی خان بګی ښکاری هغه جمعات کې باندې مسوخینی مونږ کو به زه د امام سره ملاو شم مولوی صاحب څنګه خمه دغه زه وې د دریم میاشت چې د کساو ته وینا کومه په دې کې اوبه راځي دې کې باران راځي دې کې سیلۍ راځي دې کې خاورې راځي دې کې دوړه راځي خو د دریم میاشت چې دې کې څوک مرسته نه کوي زما خو دغه حالت ځان له هریانې مو چې ځان سره څه وکړم نو بس راوتم او د زړه مې دغه خبرونه ډکو دنیا کم زی ته ورسېده زما اوستا په جمعات کې اوس هم دوه چټایانې پرتې ستا هغه وړوکی زوی چې د 2 کالو 9 کالو دی هغه هم ته غټ موبایل لګلی سره ما غټ موبایل دی دغه په لاسو قیمتي ګړی ده او په جمعات کې اوس هم چټای پرته ده چې په هغې باندې سجده ولګي نو تندی دله خوږوي اوس هم هغه چټای پرته ده دا زما اوستا دپاره د شرم او د افسوس مقام دی او زما اوستا دپاره د سوچ مقام دی د الله سره تجارت دی ده د تجارت د مولوی صاحب سره نه د چا سره دی د الله سره دی ها که چېرته یو مولوی صاحب دا چلو کو د الله نه نه یریدو پیسې راټولې کړې ویې خوړې تپوس به دې څوک کوي الله به دې کوي تا چې څه ورکړي دي هغه دې د الله دپاره ورکړي دي پټې ساته او بل دې یو د لاسه ټول مه بدناموه چې دا ټول به دې سي ما مخکې دې ملګرو ته دا خبره کړې ما ناشنا خبره ده په کلي کې یو عالمي او مثال دې سي ووایي چې 200 کورونه دي یا 100 کورونه دا ټولو خلکو مسایل دې حل کوي دینی مسله چې سره دې ولا حل کوي مونځ ولا دې پړاو جنازې ولم دې کوي ماشوم له ولا نوم هم دې ماشوم په غوږ کې بانګ هم دې وایي خو دا ټول کلی یو مولا نشي ساتلی خوشحالي خبره ده کنه څومره ښایسته خبره ټول کلی یو مولا نشي ساتلی او یو مولا د ټول کلی مسلې دینی مسلې ده حل کوي او د یو سره منډه او د بل سره منډه او د سره کته او د هغه سره بره دا کومې خبرې چې نن ما وکړې په دې به سوچ وکړي او کله چې د شپې په طلایي کې پرېوتې نو زما دا خبرې بیا خپلې مخې ته راولې او بیا به کې یو پیر سوچ وکړي چې زما دا خبرې څنګه دي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د الله د دین خدمت وکړو او زموږ د الله په دې باندې ګواه کوو الحمدلله چې زموږ د مالونه زموږ د بچي ښځې مور پلار د ژوند د هر څه د الله په دین باندې قربان دي داسې خبره د جومات دپاره پیسې او د مدرسې دپاره پیسې او په مدرسې کې هلکان او جنکۍ سبق ښویېدو دپاره یو څو روپاټۍ داسې خبره ده خلکو غټې غټې غټ تجارتونه کړي دي غټ تجارتونه او په کې واقعه مخې ته راغله دا واقع ایمانی واقعه ده د ابوالدحداح رضی الله عنه خلکو څنګه د الله سره تجارتونه کړي چې کله په مدینه کې یو یتیم او بل کس وران شو د دوی باغونه د یو بل سره جنګېدلي و لګېدلي نو بیا د یتیم د بل کس ته دا ووایي چې ته دا دیوالې پکې و په منځ کې ونه راتلوي دا ونه به ما راخرڅه کړه ځکه چې دې ونې د لاسه سبا بیا جاښه جوړېږي هغه یې نه خرڅو یو ته وي بل ته یې نه خرڅو راغی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس وی یا رسول الله دغه کس ونه نه راخرڅوي که تاسو ورته ووایئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي ونه خرڅه کړه الله بنده هغه یې نه خرڅو نو په دغه ټیم کې د ابوالدحداح رضی الله عنه په ذهن کې یو تجارت سوچ راغی د الله سره که دا ونه زه دنه والم الله مال سره کې دی سوچ کې او د ده باغ و په هغې کې 600 ونې وي 600 ونې ورله په خوله یادېږي ښه
چې باغی او پای کې د کجورو شپږ سو ونی کې دا به څه باغی او باغی کې دغه بنگلا او پای کې خوږی اوبه ولی وبګی سي به دي مزیداري او د عراق نه او د شام نه او د یو زینه او د بل زینه د تاجران براتو ابو دحدح ته وی د موږ خرڅ کړو خرڅ ما خرڅول له غنی راغست ناغو یا رسول الله کدا ونه زره د نوالما الله وسره کوي مالا دا سوال له ناغو ته الله بدل په جنت کې ونه درکې به یا رسول الله کزو او الله ولا په جنت کې ونه درکې بیا کسری زما باغ پیژنه او پیژنه هغه شپږ سوونی چې کې دی او پیژنه کله باغ زدر کې دا ونه برای کې هغه ته ټوغي کوي ټوغي نه کومه د ټول کسان گواهان دي بدی کدا باغ در کوم ونه برای کې وې زما د ټول مال ستا شو تر یو ونی غم وړي وینه دغه ونه وستا شو خلک به گواهان بیا یتیم ته ویلار شغه ونه وغه ونه مستا شو بیا چې کله کور ته راغی نو د دروازې نه आवाज کوم مدحدح رضی الله عنها ته هغه چې دنه راځي پردو بشن کارونه کې په دروازې نه چي وي ورازه د باغ ما خرڅ کړي خزي ته وي اوځوي هغه غوسه شو ته بچا خرڅ دا خرڅول او ما دې ونه وي دس دا په الله خرڅ کړي ها نن دی تجارت کړي ما کې څه د بل چا دې خرڅ کړي نن دی تجارت کړي اب بچی دو زامن هغه ته رويستو به تاریخ کې راځي چې ابو الدحداح رضی الله عنه یو جونګړه کې اوسېدو په مدینه کې کله به دغه اصحاب صوفه ولا خواله راغله یو وخت کې دم شپږ سو ونی وي یو وخت کې دم باغ او دم بنگلوا باران براغه دغه جونګړې ته وبراتلی ګرمۍ به زور راوست جمع براغه د ځان د خوشالولو لپاره به ځان سره دا خبره وکړه وی سبحان الله د ابو الدحداح د پر په جنت کې څه آشنا ونه هغه گزاره کوله او مقه حال کې مرش اولاد الله سره ملاقات کو دی یو لپاره هغه د هر څه قربان کړی تجارت دی ته وی سبا زما واست 100 روپۍ او 100 روپۍ وي دي تجارتونه خلک کوي د الله لپاره نو د اصحاب صفه ولا اسینو چې دغه ذکر پراتو چې ته پوس نه کو د صحابه کرام په وخت دی له خوراک راوړو خو اکثر خوراک چې اصحاب صفه ولا ته ملاویدو هغه کجوره وا او دغه وخت مشهور خوراکوم کجوره وا بل غربتوم ډیرو نو دوی به د کجوره ډیره خوري تر دې چې یو پیر پر رسول سم پسیم راغلی یا رسول الله میدې موسوځي دي میدې اوسې په مخ کجوري نور څه نشته رسول صلی الله علیه وسلم ته صبر وصیت کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مهربان انسان چې الله دغه مبارک وي عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم الله دا پیغمبر چې پتا سخت ویني دې صبر نشي کوله او پتا سو باندې سخت مهربان دی دا خو له چې بسره خپل عائشه رضی الله عنها وی درې میاشتې به تیری شوې زمو په کور کې به خوراک سره او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو خو خېټه په یو ځینه ډګه کړي او په دغه حال کې چې موږ سبو لرالو راغوي یا په خپل راوړو دي صفه ولا به ورکړو یا به راوغخت او بای کی واقعه د ابو هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه وی یو ورځ وګی شی او موسخ وګی شی او دم ګورې صفه ولا کیو مجوسو کوم د خېټه مې بالکل اډو کیو دا سرمنو د هر څه یو دیشي نو د جمعات نه چې را کسان راوته مونږ ختم کړو په لار کې ودرېدم نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی ما په سلام واچو بیا ته ما چې یو مسلې ته اوس کوم د الله په کتاب کې ده غرض مې دا چې دی ما ته وی چې راځه کور ته بلار شو مسله به محل کو یا غوی چې سم مسله مو ته مسله به کې هغه مسلې جواب را کوي ما ته معلومه هغه په ونه شو
بیا عمر ابن خطاب رضی الله عنه جمعه دروت کور ته روان و هغه سره می دوا سلام وکړو هغه ته مې چې یو مسله ده الله په کتاب کې ځان په کول غواړم بیا هغه راته مسله بیان کړه او ما ته معلومه و هغه به پوه نه شو رسول صلی الله علیه وسلم راوت هغه انسان راوت چې الله وی عزیز علیه ما عنتم پتہ سو چې سخت ویلې صبر نشي کولای هغه چې د انسان راوت ابو هريره سکوي یا رسول الله وی ولاړ ورته مې یو مسله رزق کور ته بلار شو البته خبرو کا پوه دې وږي شي چې کله کور ته ورغه ابو هريره رضی الله عنه وی چې رسول صلی الله علیه وسلم پیره لګیلو او په یو لوخي کې پراته وی زه په دې یره کې ومه چې دا پیغمبر به ما ته وی چې ابو هريره ته صفه ولا ته موازو کوو به مرشي نو دې لوخي ته وګوره دې په یو دا زما یوازې نه پوره کی چې را به صفه ولا امره وی زه کېناستم رسول صلی الله علیه وسلم چې ابو هريره ما چې رسول الله حاضر د اصحاب صفه ولا را ولا کړ داسې غټ زړه والا انسان چې هغه د غربت نه یریدو په الله باندې چې انسان یقیني کنه هغه د غربت نه یری ذکر رسول صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه پیر نشد کو بلال لګو د الله په دین باندې مېریږي د غربت نه عرش ولا رب نه خو امیدونه ساته نه هغه پیغمبر به څنګه امیدونه راول اصحاب صفه ولا ټول به راوست او ټول وسکو په الله په کې برکت واچو دا پیغمبر معجزه وی به ما ته چې تو وسکا وی ما وسکو خم وسکو به رسول صلی الله وسکو به به کې پاتې شو او خېټه داغه مړ شو دسی کمزوري او غریبانان فقیران طالبان د دینم په اصحاب صفه ورګ ولته پراته ابو هريره رضی الله عنه یو پیر وګی شو مسو وګی شو مو د منبر په دی خوا کې بیهوش شو د رسول صلی الله علیه وسلم د منبر په خوا کې بیهوش شو نو رولې د پړ مخې رولې دنا خو چا نه پیژند نه بازو بګی دا وی چې د سوق لیونه راغله او بیهوش شي نو به چې کسانو ولقه د ابو هريره د لوګي دلاسه الترولې دله او بیهوش شي او بیم د الله دین نه دی پرې خوت او زمونږه سحر نه ما خام پوری مزدوری پیسې ګټو بیا ته دا درس ته پر راځه بس راتلې به درس له خو به دا مزدوریانی دی او کارونه یې او دغه انسان په دې غربت کې یو پیر کجوري رالی رسول صلی الله علیه وسلم پر اصحاب صفه ولا تقسیم کړ نو دانه دا وی ورسېده دانه ابو هريره رضی الله عنه خپل هغه دانه راوغستو جیب ته واچوله رسول صلی الله علیه وسلم ولید ابو هريره ولي وی رسول الله مور له ویسه هغه ته وخرسته مور له بل ورکو د اصحاب صفه والو سید چې دی حالات سخو خودی مدینه والو او دا غوینه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی یوازې نه دی پرې خوتی بلکې وخت په وخت به دوی خواله راتلو وخت په وخت به دوی ته پوس کو چې دوی په ځل کې چې دارا نشي چې ملګرو مونږ پرې خو دوی یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ ته پوس نه کی ورورولي چې کله قائم شو د انصار او د مهاجرینو په منځ کې دا غینه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو معاهده ولیکله د مسلمانانو په دې منځ کې چې په دې باندې به ټول مؤمنان عمل کوي کده په قریشو کې دی او کده په مدینه والو کې دی او کده د بهر نه بل ځای نه راغلی خو ټول به په دې باندې عمل کوي او دې ویلي کله چې هذا کتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم دا لیکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرف نه دی او دا لوز د مسلمانانو په منځ کې دی پای کې یو څو خبري ولیکل شي یو پای کې دا ولیکل شو چې انهم امه واحده دا ټول به یو امتی د نور خلکو نه جدا يهود ځان له نصارا ځان له نور ځان له مسلمانان ځان له یو امت او یو ټولګی دی
یو خبره به کې دا ولیکلی شوه چې مهاجرین چې کوم راغلي دي قریش والا دوی به هم په هغه زوړ حال باندې او د دوی چې څوک کس قیدي شي نو هغه له پیسې را جمع کول د هغه را زیاتول د دوی قشن ذمهواري د څنګه چې مخکې وه او انصارو باندې د هغوی ذمهواري هم هغه شان د څنګه چې د دې رورولي د تړلو نه مخکې وه نو مطلب دا شو چې قریش والا چې به دوی کې څوک قیدي شي بچا جرمانه راشي مسلمانانو کې نو دوی به د خپل کس رازادی دغه لپاره به منډه او کوشش کوي انصار والا به د خپل کس لپاره منډه وي او کوشش وکړي یو خبره باقي کې دا ولیکلی شو په دغه معاهده کې کوم چې مسلمانانو په منځ کې و چې مسلمانان به خپل منځ کې غریب او ناشنا انسان بے اسری نه پریدي او بے یار او بے مددگار به نه پریدي دغه سره به لازم مرسته کوي کاغه لګي دا کاغه هغه ډیره ده یو خبره باقي کې دا ولیکلی شو چې مؤمنان به مسلمانان به ټول یوې د هغه چا په مقابله کې چې څوک بغاوت کوي د دوی سره په دوی باندې او د دوی سره ظلم کوي یا فساد خوري نو ټول مؤمنان به سي دا به یو موټی یو لاس به دغه سړي په مقابله کې اگر کدا کس چې ظلم کړي یا بغاوت کړي یا فساد کوي اگر کدا کس د دې کسانو زوی یا روري یا پلاری یا د قبيلي خدا خبره وبکې نه کوي بلکې د عام مؤمنانو سره ملګری د په مقابله کې او د مؤمن شان دی که زویم غلط کار وکړو هغه مرسته بنه کې په غلطه کې پلار غلط کار وکړو په غلطه کې د پلار مرسته نشي کول د جاهلیت د رواج وسم په پښتنو کې شته او هغه دي چې کله دوه کسان وران شي زمونږ ورانی سي خو د غزمکه باندې او په دې قسم یې ورانیو نو چې کله دوه کسان وران شي دا زمازه د زماله او استاله او تیر او وختي نو د پښتو د رواج دی دي کې کم کس استخپل دي ته وګوري دي کې کم کس ستاسو قام او د نسب نه لکه دستا نسبی دی او ستاسو پر ورولې کې دی تب د دم رسته کې اگر کده په صحیح اگر کده په باطلې او دا ویم کنه وی خپلوان او ورونه خو خلک دی ورزي لغواړي د سید دی ورزي لغواړي چې مرسته وکي تاسو ته مظلوم خو دی ورزي نه غواړي چې ته ظالم او تاسو مرسته وکي نو کله چې د چا مرسته کې کائن من کان چې هر څوک او د ظالمي او د فساد جوړي او د دروغ وي دغه مرسته بنه کی اگر کستا بلاري اگر کستا روري د قرآن کې الله دا خبره کړې په سورۃ النساء کې چې ایمان والو چې کله ګواهی ورکوي نو په عدل او په انصاف سره ورکوي اگر کاغستا سو په ځانونو باندې په ځان بم صحیح انصاف ولا ګواهی ورکوي نه دا خبره باغ معاهده کې لیکل شي یو دا خبره به کې لیکل شي چې مؤمن با مؤمن نه وجني او دغه شان مؤمن به نه وجل کیږي د کافر په بدله کې مؤمن به نه وجل کیږي د کافر په بدله کې یو به دا خبره ولیکل شو چې د کافر سره به مرسته نه کیږي د مؤمن په مقابله کې د کوم یو مؤمن او کافر وړاندې نو ته به د کافر سره مرسته نه کیږي د مؤمن په مقابله کې چې دا سره د مؤمن دی یو بګی دا خبره ولیکل شو که په مسلمانانو کې چاله امان ورکو او وی چې دې زما په ذمہ کې دي نو دا نور مسلمانان بو ته سنوي نور بورته سنوي که اوس مثال کې مونږ یو علاقه والو یو کلی والو دې یو کسر نه وته چې هغه دوی دشمن دي او دوی جنا سوته موي دې زما په امان کې شو زما په ذمہ کې دي زما په بیٹک کې نو دا نور بوته څه نه وای یو بګی دا خبره ولیکل شو چې يهودو کې چې څوک زمونږ تابعداري کې زمونږ په لار روان شي نو موږ به مرسته کوو موږ به سره ودرېږو یو بګی دا خبره ولیکل شو چې د قتال فی سبیل الله په مسله کې یو مسلمان د ځان نه فیصله نشي کولای
دا نه چې د ځان نه لکه اوس یو مسلمان راپاسي او یو قوم ته وایي چې موږ تاسو سره جنګ نه کوو، دا فیصله دی یوازې کولی شي؟ نشي کولی، دا خو د مسلمانانو مسله ده. نه د ځان نه به فیصلې نه کوي چې دی راپاسي یو قوم ته وایي چې موږ تاسو ته څه نه وایو، نه. دغه شان دا خبره پکې ولیکلی شوه چې د کفارو په وینو تویولو سره او په جهادونو سره چې کم غنیمتونه ملاویږي هغه به د مؤمنانو په منځ کې تقسیمیږي په صحیح طریقې سره، دې کې به د چا مخ ملاحظه نه کېږي. دغه شان دا خبره پکې ولیکلی شوه چې په قریش کې چې هر څوک راغی هغه له به څوک امان نه ورکوي، نه به یې د ځان سره پاتې کوي، ځکه دا زموږ دشمنان دي. دا خبره د مسلمانانو په هغه معاهده کې لیکلی شوې. دا پکې مو لیکلی شوه چې کله یو مؤمن راولګي بل مؤمن په ناحقه قتل کی نو دا سړی به هم وجلی کېږي الا دا که د مقتول هغه ولي دی معاف کي، هغوی چې زه ورته سلام نو بیا هېڅ خبره نه ده. او مؤمنان به د دغه کس په مرسته کې ودرېږي د چا نه چې مړی شوی دی، نه د هغه کس سره به ودرېږي چا چې مړی کړی دی. دا آداب یې زده کوي، دا طریقه یې زده کوي. د چا سره به ودرېږي؟ د چا نه چې مړی شوی دی، نه د هغه کس سره چې چا مړی کړی دی. زمونږ هغه څه وایي چې کله چې څوک مړی وکړي او راشي خپلو خلکو له زه مړی وایي تا کار کړی ته آزاد، موږ ګورو چې دوی اوس څه کوي. ته د مسلمانانو طریقه نه ته څه شي آزاد؟ ته د څه شي آزاد؟ تا په ناحقه مسلمان وژلی او زه در سره ولې مرسته کوم؟ ته خو ظالم یې، د ظالم سره مرسته ده، خو ته هم د هغه سره په دې کار کې شریک شوې. دا خو دې شوله که تا چې دا قتل کړی. یو خبره پکې دا ولیکلی شوه، اهمه خبره د غوږ کېږدئ چې مسلمان له نه دی جایز چې هغه یو بدعتي انسان له ځای ورکړي. څوک چې په دین کې نوي کارونه کوي که نه، هغو له به ځای نه ورکوئ. زمونږ وایي نه خیر دی ګزاره کوو، نه، پیغمبر وایي ځای به نه ورکړي. یو سړی د الله په دین کې تبدیلیانې راولي، د سره څه ګزاره کړي؟ یو پکې دا خبره مو لیکلی شوه سبحان الله، وی د مسلمانانو په منځ کې چې څه اختلاف راځي فإن مرده إلى الله وإلى رسوله، دا خبره به چا ته واپس کېږي؟ دا به الله او د الله د رسول ته چې څه اختلافات هم راځي هغه به دقې ته واپس کړي. او همدغه اوس هم زمونږ طریقه ده الحمدلله چې څه اختلاف راځي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اختلاف راغی زما او ستا په منځ چې دا مسله شتي او که نه، ته زمونږ مولا دا وایي زما مولا دا وایي او جګړه شو. راځه وروره قرآن او حدیث به کېږدو، دې کې چې د چا مسله حق وه هغې ته به حق وایو، د چا هغه چې باطله وه هغې ته به څه وایو؟ هغې ته به باطل وایو. داسې یو معاشره جوړېږي چې داسې د هغوی لوزونه وي، نو ته سوچ وکړئ چې دا معاشره به څنګه معاشره جوړه شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا داسې نه دي پرېښودي چې بس صرف معاهده وشوه ختمه شوه. ما تاسو ته په اوله کې ویلو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې ته راغی، اوس به پیغمبر یو نوی ملک جوړوي، نوی معاشره به جوړوي، او دا ډېر محنت غواړي. دا څه غواړي؟ محنت غواړي. دا د میاشتو کار نه دی، د هفتو کار نه دی، دا د کلونو کار دی. نو څنګه تربیت وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د دوی؟ لکه یو حدیث کې دا راځي چې یو کس په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی او په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، ای الاسلام خیر، کوم یو اسلام غوره؟ وی تطعم الطعام، غوره اسلام دا دی چې محتاج له خوراک ورکړي. دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاشره جوړوي. ګوره ښکلی اسلام کوم یو دی؟ چې خوراک ورکړي محتاج ته، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، او سلام به په هغه چا اچې چې ته پیژنې او که ته نه پیژنې. اوس رابطه جوړوي. ګوره چې ته نه پیژنې په هغه به سلام اچې، د دوی په منځ کې به مینه محبت ډېر شي. عبدالله بن سلام رضی الله عنه روایت دی، امام ترمذی، امام ابن ماجه، امام دارمی راوړی، په نورو کتابونو کې هم شته. هغې کې دا دی وی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی زه یې خواله ورغلم. ما تاسو ته دا واقعه بیان کړې وه
وی زه خواله چې کله ورلم وی په زړه کې مو چې دا به څنګه انسان یې چې دی وی زه پیغمبر یم دا به څنګه خبرې وی زه چې ورننوتم او د دې مخ ته مو وکتو نو په هغه رب مې د قسم دې چې په لاس کې زما ساده ما ته یقیني دا خبره پته ولګېده چې دا مخ د دروغجن انسان نه دی عبد الله ابن سلام دا خبره کوي وی دا سره زما ولنې مجلس چې زو سره کېناستم او په هغه مجلس کې هغه دا خبره وکړه چې یا ایها الناس افشوا السلام اے خلکو سلامونه په یو بل ډیر اچوي واطعموا الطعام غریبانو له خوراک ورکوي وصلوا الارحام خپل ولیانی ساتي وصلوا بالليل والناس نيام او چې خلک د شپې ودی تاسو تهجد کوئ تدخلوا الجنه بسلام په سلامتی سره به جنت ته ننوځئ دا تربیت چې رسول صلی الله علیه وسلم دوی کوي نو چې پیغمبر په شان انسان استاد او د تربیت او شاګردان صحابه کرامي نو دینه به څنګه معاشره جوړیږي وخت په وخت د نصیحتونه دا به وتوی حدیث کې درځي وی هغه انسان جنت ته نشي ننوته د چا د شر نه چې گاونډي محفوظ نه وي تربیت ولورکو دا وته ویلي حدیث کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان خو هغه چې داغه د جبینه او د لاس نه بل مسلمان په حفاظت کې دا نصیحت وتم کو وی والله لا يؤمن په حدیث کې راځي لا يؤمن احدكم تاسو دا هغه وخت پورې مؤمنان نشي جوړې دي چې سو پورې د خپل رور د پر هغه سني خو کړي کوم چې خپل ځان د پر خو خو چې دا حدیث د صحابه کرامو په شان انسانانو ووري هر څه به قربان کړو د خپل رور د پر ځولې وې ځکه چې پیغمبر وي چې خپل ځان د پر چې څه خوخه دا به د خپل رور د پر خوخه او د ځان د پاره چې څه شی بدی شي دا به د خپل رور د پاره ستا بدی شي د ډېر اوچته مرتبه ده لري دې درجه ته منګه ورسي چې د بل مسلمان د پاره هغه شی خو خول کم چې ستا د خپل ځان د پاره خوخي د ایمان او د سي آداب چې زموسته په کلی کې او په معاشره کې او په قوم کې او په ملک کې رالو کنه ته بیا ګوره چې دا قوم څومره مخکې شي یوازې زمونږ د پیپونو مسله لیدلې به کېږي کنه د وبو چې تم لیدلې دا مسله کې نه یوازې دغه کې څومره منګه د یو بل سره دوکې دړاکې کو سحر به یو بل سره مرو نه نه ته زمونږ وروري موږ ځان قربان دي تا نه او ما ذکر له ما خام له چې د سره کمی دوکې وکي او په دبه چې کمی کنزلی وکي او د دې عزت کې چې څومره ګوتی وای د خور به یاد کی د مور به یاد کی سحر له توي ته زمګروري یو شی موت کی څه فرق زموږ واستای ورولې ته وګوره ساسو پر ورولې کې د یو پیپ مسله حل نشو ساسو پر ورولې کې د اوس پوری دا مسله حل نشو چې په دې لار باندې مونږ تیرې دي شو کو نشو تیرې دي غني وبګه ورواچي غریب ورواچي نو کچه ته خزه غریب راشي واپس شي دا غلاري نو بیا بل لار لټینو اکثر د بازار په منځ باندې لاړ شي غریب چې چلې یو زمري غنی چوری په لار باندې یو پختن غنی راغسي لارې بند کړی دا وي په دې باندې مسلمانان نزي ته کومزي غیرت دی ته کومزي اخلاق دي ما په پوهه کې کنه یو بوډا په دغه طرف باندې روانو بیمارو ته نن دغه لار وګد کړه دا تاسو چلو کو په دغه طرف باندې یو کس جمعه ته روانو جمعه ته لندو ته ته لار وګد کړه دا ته کوم کارو په دغه لار باندې ماشومان سبق لته ته لار بند کړه په دغه لار باندې سرویت لو او د شی په لار بدلو راتلو دغه کسر مسلې د لاسه ګوري مدني معاشري ته او ګوري زمونږ د معاشري ته سیرت بیانول صرف قصې بیانول نه دی ګوره او کمان نن غختینه ما به تاسو ته د غزوه بدر د واقعې نن شروع کړي ولینه مخکې غټي خبرې دي پیغمبر معاشره جوړي موت ته څه سبق حاصلو دي چې معاشره جوړول غواړي څنګه هغه جوړي دي کیږي څنګه مهنت چې هغه کوي هم دغه پیغمبر تربیت به کوو دی او تویلی په حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی المؤمن
كرجل واحد مؤمن او بل مؤمن د یو انسان په شان ان اشتكى عينه اشتكى كله پسترګې چې درلای شي نو په ټول بدن درلای شي و ان اشتكى راسه پسری چې درلای شي په ټول بدن درلای شي د چې یو مؤمن ته تکلیفي نو ټول کله په لړزانی ټول قوم باندې به تکلیفي په ټول ملک باندې به تکلیفي او موږ دا وخت پورې نشو کامیابې دي چې سو پورې دا قانون موږ نه خپل کړي چې بچا باندې سختي دا په ما باندې سختي نن سبا دی فیسبوک خو څه شي پرې نه خو خدای ویډیوګانې پکې راشي د یو نیم بیمار دي سره چې سره ته کته نشي والله انسان ته حیران شي او غریب ویډیو دې د پاره کې ما سره مرسته وکړي سور افسوس او د سوچ خبره دی خو په یو کلی کې اوسېږي خو کې خو انسانان شتي کنه خو دې باغې کې مجبور شو غریب ویډیو کې وی مال په خطر سره خو نور نه کیږي بس خپل مخ خپل خلکو تخکار کو ځان او ښکار کو وی غوښتي هغه پیسې د ټولې دنیا په مخ کې دې حالاتو ته دې زیته مجبوري را رسولې زما استا کمزورتیا دغه مسلمان دې زیته را رسولې کومو ته خیال ساتلې د خپل خلکو د خپل کینوالو د خپل علاقه والو نو دې شي دې ویډیوګانو ضرورت باندې راځي الله یې موږ له دغه طاقت راکړي چې موږ د مهنت او کوشش وکړو دغه پیغمبر د صحابه کرامو تربیت څنګه کړي په یو حدیث کې سوې په صحیح بخاری کې دا حدیث دی لا تباغضوا دیو بل سره بغض نه کوي ولا تحاسدوا دیو بل سره بغض حسد نه کوي ولا تدابروا یو بل په پریدي نه په مصیبتونو کې ګوره وکونو عباد الله اخوانا د الله بندگانو ورونه جوړ شي دا د الله د دین د پاره رونه شي دوی به څنګه عمل کړي یو بل سره حسد نه کوي زړونه د دوی د حسد نه پاکو بالکل دیو بل سره بغض نه کوي د زړونه یو بل ته بالکل پاک یو بل په مصیبتونو کې نه پرېږي سبحان الله دوی او څوک په مصیبت کې پرېږي دسی معاشره به جوړو ان شاء الله د صفات په ځای کې راوړو او به زموږ معاشره کې یو حسد نشتی الحمدلله ها حسد او نشتی راشه په دې مولیانو کې د دومره حسد او خیمه په دې مولیانو کې ته ته خبرې چې زو سره یم حیران بشي نه خپل زړونه یو بل ته سکه دا پاک کوي سچې دی پلاني سره دی دول الله ورکړي دي پراخه خزاني دي تتیمو واړه الله سوي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله وزن يجدي ما سوق زمان السغوالي زول خبر ما نما قبلو مولا دعاء پلانې دی ولیدو په خسته کړي کې ناشته د مو چې الله دې شي ګاڼه راکوي یا الله د دینه غوړه ګاڼه ما راکا له پر خزاني کور دی ولیدو خسته وي الله د دینه خسته کور ما راکا د دینه خسته نعمتونه وای ما راکا خو نه دې بدی کې دی چې د دنه واغستې چې مال ورکړي کې دغه څه دا مطلب دی چې الله خزانه وي بدغه دل چې دل ورکړي دنه مغلی مال ورکړي دا خو لا خدای چې د دنیا واخلې او مال یې راکړي ډېر بګی دي سی وي زمان نه دی په کار خو چې د دنیا واخلې نه مې د په کار زه خو دا خوار خېما زه خو چې خوار الله ساتلې هغه ما د خپل عمل معلوم دی خو چې د دنیا هم واخلې چې د دنیا هم واخلې نه دی د حسدګر انسان عمر له دغه خوار ګرځي خیلم کړی دی کلی کې چې روانه بس بلډینګ ویني بل دې چې اینې دې بس شي دې ګوري ولاړ به د دې دغه کار کرځي را ګرځي او دا پلاني دومره د فاصله کې کور جوړ کو پلاني دومره چې دومره دنګ کو دومره چیت کو دې په کې ولګول دې وکړو پلاني سعودي نه راغله ابلي بس بوته ابلي مراوست هلکه وای چرته چې د خپل غمو کا چې د خپل سوچو کا هلته زموږ په علاقو کې دغه کیسې دوه درې درې ولاړ کې نه ها په دې کې ډېر کم به دې شي ملایي چې اب عام خبرې کې نو دغه قصه روانه ده څنګه دغه جوړ کو دای دا پلان شي ای کافر زوی سره دومره مال د کم زیاره او د سره دا شی د کم زیاره او د سره دغه د کم دغه ټول قصې
دا دلته به اکثر ماته وي کیله مړه کیله ښایي سړی سا ذات کې ګپ ورغی څه ګپ ته لګیا هلته هسې ګپ ما ته معلوم نه دی چې د یو سړي کار نه وي سحر د ماښامه پورې په بازار کې وخت تېرول او کار دې نشتي ته په عامو خبرو تېري نو په دغه تېرېږي یو سره ودرېږه دلته داسې چلو شو داسې څنګه بل ته پردي کور کې به لوښي برابروي او د ده په شان قمقل انسان چې ته م لیدلی چې پردي کور کې لوښي برابروي کور پردی لوښي به کې دی برابروي که زه خپل کار کوم د حسد دا مسله د بغض دا مسله دا په موږ کې ډېره زیاته ده الله سبحانه تعالی دې زموږ د دې زړونو نه دا ختمه کړي الله سبحانه تعالی دې موږ د زړونه یو بل ته تک سپین کړي دا اوس ته ما واقعه بیان کړې وه د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهم هغه وی رسول الله وسلم یو پیر دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې به یو کس راننوځي دا به جنتي اوس چې کوم کس راځي ټول اوس داسې ناشنا خبره ده چې پیغمبر ووایي چې جنتي را روان دي نو صحابه کرام به څومره په شوق کې چې دا به څوک یې ګورئ نو یو کس راننوتو ترخ کې پیزار نیولي دي او د دې ګیرې نه د اودس هغه اوبه څڅېدې به دویم ورځ رسول صلی خبره وکړه دغه سړی بیا راغی درېیم ورځ وي دغه سړی بیا راغی زه ورسره لاړم دوا سلام مې ورسره وکړو ما چې بس تا سره به اوسېږم او ځای مې نشتي وی پاتې شوم ورسره 3 ورځې مې ورسره وي تېرې کړې خو په دې سړي کې ما خاص عبادت ونه لیدو که ما هم بل چې موږ کوو هغه ده کول وی بیا ورته ما رښتیا خبره وکړه چې زه د دې لپاره راغلم پیغمبر وي چې یو کس ورځې به جنتي او ته 3 پیرې راغلی د کوم خاص عمل کې دا ټول ډېر اوچت مؤمنان وو هغه موږ وایي څه خاص عمل نه کوو ها که په دغه باندې مې الله جنت ته بوځي نو دا ده چې د شپې چې وده کېږم نو هر مؤمن ته مې زړه صفایي په دنیا کې داسې مسلمان نشي زما په زړه کې ورته څه پراته وي نو بیا دا بل اوچت مسلمان دی که ما تاسو ته وایي چې دا د یو بل نه مخکې کېږي ټول نو هغه ورته څه ها دغه خو موږ نشو کولی ما چې ته کوم عمل دی دغه باندې موږ بس نه رسېږي عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما دا وایي وهذا الذي لا نطيق او دغه موږ نشو کولی ځکه خو الله تعالی اوچت مقام یې درکړی د زړونو د پاکولو دومره اوچت اجر دی همدغه پیغمبر په تربیت کې د صحابه کرامو ته ویلي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء په سنن ابي داود کې دا حدیث دی په ځمکه والا باندې شفقت کوه اسمان والا په تا باندې وکړي یو کس راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې زه ارشم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د هغه د ملګرو یا رسول الله زه څاروی نشم حلالولی هغه ورته ولې یو بل چې له چاړه راوالم او د څاروي ته وګورم زړه بس وسوځي شفقت دې وکړم رسول صلی الله علیه وسلم والشاة ان رحمتها رحمك الله د سیده چې تا په ګډه او بیزه باندې دومره شفقت کوي الله به تا باندې کوي نه په ګډه او بیزه باندې چې زړه سېځي الله به تا باندې رحم کوي نو چې په انسان باندې زړه وسېځي الله به تعالی صدر کوي او چې په انسان باندې شفقت وکړي او مهرباني وکړي الله به تعالی صدر کوي د بیزې ګډې سره معامله ده وایي زما په بیزه ګډه باندې زړه سوځي یو سړي دا زړه یې نه رهي کته یې نشي دیت د دې د لاسه الله به د باندې رحم کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی تربیت داسې وکړو وی مؤمن ته کنځلې کول د فسق او فجور دی تربیت رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی دا وکړو وی د لارې نه یو داسې شی لرې کول چې انسانانو ته نقصان رسي دا هم صدقه ده په دې باندې پوه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی له تیزي ورکړه چې دوی خرچه وکړي د الله په دین کې نو دی ورته ووایي امام احمد بن حنبل دا حدیث راوړی دی او په نورو کتابونو کې هم شته چې صدقه ګناهونه داسې ختموي لکه څنګه چې اوبه اور ختموي دی ورته ووایي سبحان الله په سنن ابي داود کې دا حدیث دی وی چا چې په دنیا کې یو غریب ته جامه واغوستوله الله به ورته د قیامت پورې جامه واغوستی او چا چې په دنیا کې یو غریب لا یو فقیر له خوراک ورکو اطعمه الله من ثمار الجنه الله به له د جنت د میوونه میوې ورکي دا تربیت ونه ورکو
او هر مسلم سقى مسلما على ظما یو مسلمان له وبور کړي واغه تګو سقاه الله من الرحيق المختوم الله بوله داغه شرابونو د قیامت په ورځ ورکی اسکلو د پاره چې بغي باندې به مهر لګیدلې الله تعالی دا دیو تموي تربیت د صحابه کرامو په دیمو کو چې د چانه به سغواړی نه د چانه به سغواړی نه سبحان الله مته سوي چې استاد پیغمبر یو شاګردان صحابه کرام نو با صحابه کرام په کې دي چې په اسب ناسو او څه شی به تیولیدو لکه په اسب ناسو څه شی به دن راولیدو نو دې مرګري ته به دا نه وی دا راکې درې اسنه برا کو شو به راوغستو به واسطه پیغمبر مونږ ته ویلي چې نه بسغواړی نه یعنی دوی له تربیت ورکو چې د خپل عزت په خیال ساتي ها څوک د سره مرسته کوي غریب سره فقیر سره دغه کار دی خو ته د خپل ځان نه چاته سترګې نیوه چا داسې شی غوښته چې څومره دې ځان ساتلی شي ځان دې ساته ها کله داسې حالات راشي چې بل څه طریقه نه لکه دا یو نیمه ښځه تاسو وینئ سوال کوي که چې بله لار نه کور کې سړی نشته او بچي واړه واړه خسکې دي او بیماران دي او سبقونه دي د دې ښځې بله لار نشته مزدوریانې نشته هغه به سوال کوي یا یو بوډا وي یا یو بیمار وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې آدابو په رڼا کې دا کوم آداب چې صحابه کرامو ته خوري د دې په رڼا کې یو معاشره جوړه کړه یو قوم یې جوړ کړو د یو قوم تربیت یې وکړو هغه قوم چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو په کومه ورځ چې وفات کېدو انس بن مالک رضی الله عنه وی د سحر په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها د کوټې نه چې کوم کړکۍ و جمعه ته دغه نه پرده اوچته کړ د ډېری خوشحالۍ نه وی نږدې و چې زموږ د منځونه ګډوډ شي خوشاله صاحب کرام پیغمبر خشو په ورځ نو راغله اوس برازي منځل ابو بکر صدیق رضی الله عنه منځ کو امامتي هغه کول نږدې و چې زموږ منځونه خراب شوی انس بن مالک رضی الله عنه وی او رسول صلی مسکی شو وی کله چې به مسکی شو نو لکه نور یو ټوکړه وو د سپومې یو ټوکړه وو سوال ځل کی راځي چې پیغمبر جمعه ته نشي راوته ابو بکر صدیق رضی الله عنه دومره با ادب انسان اشاره روان شو رسول صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه ان ثبت ابو بکر خپل زیو درې ځنی شم دروازه چې وته نشي نو ته ولې پردو چته ته ولې د خلکو ته ګوري ته ولې خادم مسکی کی جواب دا غیدا د علم عند الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پته و چې د زما په دنیا کې اخرنی ورځ او بل موږ دي چې جمع ولا نه راځي چې زه ته پاتې کېږم راشه کم تخم چې ما چولیو کم فصل چې ما کرلو چې هغه څنګه دی داغه معاشره دي چې رسول سم جوړه کړو نو چې صادر اوچت کو نو د صحابه کرام ټول د سحر په منځ کې ولاړو نو داغه زړه مطمئن شو زه چې زه نیم یم او زه به د دنیا نه لاړ شم خو دوی به د دین باندې ولاړي همدغه شان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ د دنیا نه هغه وفات شو خو صحابه کرامو هغه دین نه پرېښودی هغه منهج نه دی پرېښودی هغه آداب نه دی پرېښودی کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولي بلکې دغوی خو جذبې ښه ډېرې شوې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې جهادونه کوم ځای ته ورسېدو خصوصا عمر بن خطاب رضی الله عنه خو پکې لاړ فارس ته پکې ورسېدو ایران ته دا لاخې هغه قبضه کړي او دا به وي خالد بن الولید رضی الله عنه پر په یو جنگ کې مشرکانو ته دا وی خبر دي شي مشرکان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دنیا نه تللی خو شاته جنکی نه دی پرېښودي دي شاته ازمري پرېښودي دي وایي تپوس کولی شي د دین هغوی تپوس کولی شي د خپل اسلام شاته ازمري پرېښودي دي شاته داسې ځوانان پرېښودي دي چې د هغوی ایمانونه لکه د غرونو په شان ایمانونه یې د هغوی خو دا تربیت
د الله د توفیق نه بعد د چا ولا کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي. رسول سلام په کور کې دمه کوله ناسو او د دې جمعات خوا کې دوه کسان دی یو بل سره وران شو د پیسو په مسله کې تربیت دا خبره د دې یو بل باندې قرض نو دا بل وته دا وایي چې ما ته به کې سپری او نیټم پوره شي دی نه راک. رسول سم دا وازونه ووري دي کړکۍ نه سر وښت دي مؤمنان به ته کوم ځای کې پیدا کړي چې صحابه کرام आवाज رسول سمو کو پلانیا هغه چې قرض ور کړو غلی شو بالکل یا رسول الله حاضر وسه پرېدو نیمو ته پرېده کړه نیم ورته پرېده ابل ته رسول سمو پلانیا هغه جی رسول الله حاضر دغه نیم ولور کړه خبر ختم شو نیم پرېده نیم ولور کړه دې تربیت رسول سم دا کړو خبره به وګدوي نه جنگ جګړې له نه رسوي کنزلو ته به نه رسوي قتل او قتال ته به نه رسوي خو ته ته نیم معاف کا نیم ولته پرېده ورکزه هغه صحابي وي یا رسول الله ټول مو ته پرې خو دی هغه مو چې انسانان دي ټول مو ته معاف کړی یا رسول الله لنډه خبره دا وی ختم شو دا چې تربیت دا وی شی دي چې دا وی معلم او دي چې دا وی استاد هغه استاد چې معاویه ابن الحكم رضی الله عنه یو معاویه ابن ابي سفيان دی هغه مشهور صحابي بل دی په منځ کې ولاړو منځ کې او دی یو کس پرنجي کو په منځ کې نو په منځ کې اپرنجي چې وکي دا مسله هم بیان کړی د بلوغ المرام په درسونو کې او مشکات په درسونو کې چې اپرنجي په منځ کې وکي نو الحمدلله ویل شي نو دی صحابي الحمدلله وی نو دی معاويه رضی الله عنه دوته يرحمك الله وی وداني شو ویل چې کله د داوونو د خلکو د خپل پتونانو له دی ورنانو له سره راځي چې بس غلیش څه بارے خبرې دی په منځ کې شروع د دې غریب نه ور پر خطا په منځ کې نه ور پر خطا شو ټول بده شي را پون شو غره اړیو غریش غریش نو چې سلام وګرځیدو زه په دې غټ ګره کوم چې پیغمبر بسوي زه دوی خدا رد عملو سبحان الله وی چې سلام پیغمبر وګرځو زما طرف ته روان شو زما د زړه وی والله خبر وی چې زما خو له راغې زی چې جدا کړم په دې وګیره دراس واچ وی ما ته معاویه وی مجي یا رسول الله وی په منځ کې دا خبرې نه دي جایز په منځ کې دا خبرې نه دي جایز بیا معاویه رضی الله وی والذي نفسي بيده باغ الله من قسم چې په لاس کې زما سات ما رأيت معلما مثله د پیغمبر په شان استاد ما په ژوند کې نه دی چې راغی او زه جدا کړو په وګیره د لاس وچوي ورته منځ کې څوک دي شنه کې نو چې د پیغمبر په تربیت کې د صحابه کرام لوي شي او وخت تیر کې او ژوند تیر کې د په تربیت کې هغه به څومره اوچت انسان دی په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د يهودو سره معاهده هغه څنګه کړی و په کوم خبرو باندې کړی و او قریش مشرکین د عبد الله ابن ابي منافق سره رابطي جوړ کړی هغه څنګه جوړ کړی او د غزوه بدر نه مخکې واړه جنگونه شوي دي هغه څومره دي کله شوي دي کله نه دي شوي څوک پکې مړ شوي دي او کنه دي چالي ګلیو دا کسان څنګه تلیو د دې تفصیل به ان شاء الله پر روان درسونه وکړو